ما کورنۍ ډېره زیاته تشویق کړې یم، خصوصا مورجانه مې چې په دغه برخه کې ما سره ډېر زیات همکاري کړې ده او زه یې تشویق کړې یم چې راشم نظامي برخه کې درس ووایم او خپلو ښځو ته کومې ښځې چې حق نه دی ورکړل شوی، کومې ښځې چې غږ یې نشي اورېدلی دلته څوک، هغوی ته وکړی شم یو څه وکړم. د خپل کار په وړاندې دی تر دې دمه هغه جدي ننګونې څه دي؟ وختې دومره زه راغلی یم، دومره مشکلاتو سره غواړم خوست ولایت کې کار وکړم، خپلو خلکو ته کار وکړم، نو غواړم خپل کارونه په داسې رقم مخته یوسم چې نور خلک دغه ته تشویق شي چې باید هر یوه ښځه راشي او نظام کې کار وکړي. تر دې دمه ستا د ګمارنې په تړاو د خلکو غبرګونونه څه دي؟ زه د وزارت داخلي طرف نه تعیین شوی یم، په خاطر ما درس یلی دی، نظامي زده کړې مې کړې دي. دا په دې معنا نه ده چې زه یوه ښځه یم باید دوی په ما نیوکې وکړي، باید دوی د ما کار وکړي چې زه څومره فعالیت کولی شم، آیا زه کار کولی شم دغه پوزیشن کې که نه. بیا حق ورکوم ټولو وطنوالو ته چې مانې نیوکه وکړي. اغلې تر دې دمه چې دا د خلکو غبرګونونه دې لیدلي دي او د کار لومړۍ ورځې دي له څه نه ویره لرې؟ که چېرته زه وډار شم د دغو حالاتو نه، دغه وضعیت سره زه مقابله ونه کړم، نو بل څوک څنګه تللی شي راشي دلته. خاطر ټول ته معلوم شو چې مثلا که زه دغه ځای نه لاړه وای او ما دا ډار پریښی وای، ډار د لاسه نه لاړه وای، پس بیرته کابل ته لاړه وای، نو حتما بلې ښځې هم زړه نه کولو. ما خپل ډار سره مخته شوم او غواړم په همده هر شرایط هر وضعیت کې چې وي غواړم دلته کار وکړم. خلکو ته ستاسو پیغام څه ده؟ خلکو ته د ما پیغام دغه دی چې نور کوم تبعیض چې د ښځو سره کېږي اوس مهال هغه تبعیضونو ته نوره لمن ونه وهي او پرېږدي چې ښځې نور ازادانه وکړی شي په هر ځای کې چې وي، په هر بست کې چې وي، په هر پوزیشن کې چې وي، باید خپلې وړتیاوې وښیي او دوی ته نه حمایت وکړي. دا چې یو سړی هم عین پوزیشن ته رسي او یوه ښځه هم عین پوزیشن ته رسي، نو د سړیو په مقابل هېڅ داسې تبعیض نه کېږي، هېڅ نشي ویلی چې دا غیر مسلکي دی یا داسې کس دی یا داسې کس دی. مګر وخت چې یوه ښځه یو چېرته وګمارل شي ډېر سخت بد حال په شروع شي، څوک یې چې دا غیر مسلکي دی یا نوره زیات خبرې ورسې جوړېږي، نو هیله مې دا ده چې نوره لطفا دغه شیانو نه دغو شیانو ته لمن مه وهئ او تشویق کړئ خپلې خویندې چې تر هغو د وطن آباد کړو سره یو ځای په ګډه سره. نو د ټولو وطنوالو نه مې همدا هیله ده، همدا مې پیغام دی ورته.